بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې درنو ملګرو او دوستانو. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. لومړی خو ډېره زیاته مننه کوم له تاسو ټولو څخه چې زما تېره ویډیو چې هغه د په آنلاین ډول د دندې پیدا کولو په تړاو باندې و تاسې خوښه کړله، لایک هم کړه، د ملګرو سره هم شریکه کړله او ډېر ښه نظریات هم ماته پرې اغوسته. د ډېرو زیاتو مصروفیتونو له وجې ونه توانېدم چې په خپل وخت سره تاسې سره مختلفې ویډیوګانې شریک کړم په دغه تړاو باندې، نور موضوعاتو په تړاو باندې. خو نن به زه تاسې سره یوه لنډه ویډیو شریکوم چې هغه به په موبایل کې وي. زموږ او ستاسو زیاتره دوستانو د موبایل لارې غوښتنه کړې وه، ځکه په موبایل کې انټرنیټ نن سبا موږ او تاسې ډېر زیات استفاده کوو. نو د موبایل لارې به زه تاسو ته وښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې په جاب بورډز کې خپله د خوښې وظیفه سرچ کړئ، یا د خپل مسلک په اړوند یا د کوم کوالیفیکیشن یا تاسو کوم سکلز مهارتونه لرئ د هغې مربوط وظیفې پیدا کړئ، هغه فلټر کړئ، یا د موقعیت له لحاظه وظیفه فلټر کړئ، پیدا کړئ چې مطلب په دغه ولایت کې یا په دغه موقعیت کې یا په دغه هیواد کې څومره وظیفې موجودې دي هغه ټولې ماته وښایي. یا مثلا زه د BBA نه فارغ یم، اقتصاد نه، اداره او منیجمنټ مې لوستی دی، په دغه برخه کې څومره دندې موجودې دي په دغه ټول افغانستان کې، دا ماته وښایه. یا مثلا زه وایم چې BCS نه فارغ یم، په دغه برخه کې څومره وظیفې موجودې دي، یا MD ډاکټر یم. نو دغه ټول به زه تاسو ته په اکبر جاب کې ښایم. دلته مختلف جاب بورډز موجود دي، مثلا اکبر جابز ده، جابز ده، DRF ده، بعضې نور نړیواله درسونه دي چې هغې کې تاسې خپلې دندې د خپلې خوښې دندې پیدا کولی شئ. خو تر ټولو اسانه چې موږ تاسو لپاره ډېر اسانه ده او زموږ او ستاسو د هیواد په داخل کې چې څومره مؤسسات او ادارات کار کوي د هغو اړوند پوزیشنې پکې اعلانېږي، نو هغه اکبر ده او جابز DRF ده. دغه نوم سره به تاسې ډېر زیات اشنا یئ. زه تاسې ته په اکبر جابز کې ښایم. بله ویډیو کې به انشاءالله په نورو جاب بورډز باندې هم کار کوو. نو زه کروم ته راځم، ما سره انټرنیټ موجود دی او زه په براوزر کې کروم استفاده کوم. تاسې هر یو استفاده کوئ، که د موبایل خپل انټرنیټ ایکسپلورر استفاده کوئ، کروم استفاده کوئ، موزیلا یا اوپیرا، هر یو استفاده کوئ، ستونزه نشته. مقصد چې بروزر یو ستاسو ویب سایټ پکې رن شي. نو زه به کروم ته راغلم، دلته به اکبر جاب زه سرچ کړم او هغه عمومي صفحې ته بیا لاړ شم، او بلې دا یې عمومي صفحه ده. نو دا یې هغه د دندو عمومي صفحه ده. تاسې دلته وګورئ چې 399 دندې یا وظیفې فلحال دلته موجود دي، اویلیبل دي. خو زه غواړم چې دغه وظیفې په لوکیشن باندې فلټر کړم، یعنې بیلې کړم. نو دلته تاسو کولی شئ هر ولایت انتخابوئ، هغه انتخاب کړئ. مثلا زه ننګرهار انتخابوم چې ننګرهار کې کومې دندې موجودې دي. ښه، ما دغه وظیفې یا پوزیشنې فلټر کړلې، فقط د ننګرهار ولایت وظیفې به ماته په دغه برخه کې ښودل کېږي. نو په ننګرهار کې 25 تاسې وګورئ چې پوزیشن اویلیبل دی فلحال، یا 25 اویلیبل جابس دلته موږ سره موجود. نو اول نمبر کې تاسې وګورئ چې ORCD په دغه څو ولایتونو کې چې په هغې کې ننګرهار هم شامل ده. واکسیناتور ته ضرورت لري، بلکې واکسیناتورانو ته. دا کلوز ډیټ ده، نو زه دې نه تېرېږم. مقصد دا دی چې دغه مختلفې وظیفې چې په ننګرهار کې د مختلفو ادارو څخه اعلان شوي دي دلته موجودې دي. مثلا زه په همدې دغه باندې کلیک کوم، واکسیناتور باندې، او دلته ماته اعلان مخته راغی، دا سکیپ کوم. مختلف ادارات دي د اپلای یا د اسنادو یا د خپل اپلیکیشن د سبمیټ کولو لپاره یا سپارلو لپاره مختلفو طریقو څخه استفاده کوي. بعضې د ایمیل له لارې غواړي، بعضې خپل پلیټفارم لري، پورټل لري چې په هغې کې دوی ته سبمیټ کېږي، هغې کې اکاونټ جوړېږي، بیا دلته خپل پروفایل جوړېږي، او پروفایل کې بیا تاسې کولی شئ چې خپل دلته پروفایل جوړ کړئ، CV پکې اپلوډ کړئ. هر کله چې تاسې وظیفې ته اپلای کوئ نو لومړی باید تاسې د ارګنایزیشن باره کې یا دغه د ادارې باره کې ولولئ، او دغه معلومات له ځان سره وساتئ. که آینده کې تاسې دغه دندې ته شارټ لیست کېږي یا انټرویو لپاره غوښتل کېږي، نو تاسې باید حتما د دغه ادارې په اړه باندې وپوهیږئ، دا د ادارې په اړه باندې معلومات دي. دویمه برخه کې جاب ډسکرپشن دي چې دا د دندې په اړه باندې معلومات دي چې دا هم ډېر زیات مهم دي. دا باید تاسې له ځان سره ولرئ. که احیانا تاسې شارټ لیست کېږئ یا انټرویو کېږئ یا هایر کېږئ، نو دغه موضوعاتو باندې پوه شئ، باید وپوهیږئ چې تاسې به څه کوئ. دویمه برخه ریکوایرمنټ ده چې دا تاسو سره مرسته کوي چې څه ډول آیا تاسې د یو دندې لپاره مناسب هستئ که نه هستئ.
څه ډول باید زه خپله CV جوړه کړم. نو دغه جاب ریکوایرمنټس یا د دندې اړتیاوې چې تاسې وګورئ، کوم ضرورتونه چې دي دې لپاره، او دا تاسې ځان کې وګورئ، نو هغې نه وروسته به تاسې سبمیشن ګایډلاین ته راشئ یا د خپل اپلیکیشن یا د غوښتنلیک د تسلیمولو برخې ته، لارښوونې برخې ته. نو دلته موږ ته وایي چې هغه څوک چې مطلب وړ وي دغه پوزیشن لپاره، نو هغه باید یو CV او کور لیټر برابر کړي او دغه ایمیل ته ولېږي. تاسو ته ښکاري دغلته. خو کله چې تاسې دغه CV خپله سبمیټ کوئ، نو سبجیکټ لاین کې باید تاسې هم دغه کوم شیان چې دوی درته لیکلي دغه ولیکئ. کېدای شي دلته یو بل څه لیکلي، خو مطلب تاسې به سبمیشن ګایډلاین حتما تعقیبوئ. او بله خبره یې پکې دا کړې ده چې د دننه فایلونو او اسنادو څخه ډډه وکړئ یا لیکلو څخه مې اټیچ کوئ. نو ستاسې فایل که په PDF کې او که وډ کې په هر فارمټ کې نو باید 1024 KB څخه باید پورته نه وي، تاسې د شارټ لیست څخه غورځول کېږئ. نو صحیح ده، تاسې خپله CV برابره کړئ او دغه ایمیل له دې ځایه کاپي کړئ او راشئ خپل ایمیل برخې ته، مثلا جیمیل ته، ما سره جیمیل ده او دلته کمپوز لیکل شوی ده، تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک کوئ، تاسې یو نوی ایمیل کمپوز کوئ. نو دا ایمیل له چا څخه ځي؟ زما دغه خپل ایمیل دی دلته، دا په اتومات ډول باندې ټولو کې راځي او چاته یې لیږم نو هماغه ایمیل چې ما کاپي کړی هغه به زه دلته پیسټ کړم. دغه ایمیل ځکه ما همدغه کاپي کړی دی. ګوره دا سبجیکټ لاین دی چې تاسو ته هلته ویلو چې تاسو باید سبجیکټ لاین کې څه شی ولیکئ. نو سبجیکټ لاین کې تاسو ته ویلو چې دغلته یې لیکلي که نه، ویکینسي ټایټل ده او ویکینسي نمبر ده، دا باید تاسې دلته پیسټ کړئ هوبهو هماغه. که لیکئ هم ستونزه نشته دی، خو که پیسټ یې کړئ نو ښه به وي. ښه اوس دې لرې کوم. بله برخه ده هغه د اټیچمنټ ده. نو تاسې به دغلته خپله CV تیاره برابره کړي. زه په CV باندې تاسو سره نه غږېږم ځکه زما ویډیو بیا اوږدېږي. نو تاسې به اټیچ فایل ته راشئ او دلته به خپله CV پیدا کړئ په ډاکومنټ برخه کې. کولی شئ چې موبایل ته هم لاړ شئ، موبایل کې چې په هره ساحه کې موجوده وي، هره برخه کې. مثلا زه دغه بهزاد CV، دا CV مې راواخیسته، دې کې مې اټیچ کړه. دغه نورې برخې چې دي دا ما تاسو ته ښودلي چې مطلب دلته باید تاسې سلام واچوئ، په ډېر لنډو کې ورته ووایئ چې مطلب ما خپله CV د دغه پوزیشن لپاره اټیچ کړې ده. دا نه وایم ځکه تېره ویډیو کې شته، تاسو کولی شئ هغه وګورئ. او دغه برخه چې دا مطلب دا د سیګنیچر برخه ده، دلته د ایمیل په آخره کې اپنډکس کېږي، مطلب وصل کېږي. په دې کې تاسې شهرت، معلومات او تمام شمېرې موجودې چې دا تاسو څنګه جوړ کړئ، اتومات ډول باندې ایمیل کې څنګه راشي، دا به په بله ویډیو کې زه تاسو ته وښایم. او دا ایمیل به تاسې خپل سینډ کړئ، دغه سینډ بټن باندې به کلیک، اپلای به وشي. نو تاسو به سینډ بټن باندې کلیک کړئ، دا به سینډ شي. بله وروستۍ برخه چې مثلا یو خو دغه د ایمیل د طریقه بعضې ادارات ته موږ اپلای کولی شو. بعضې ادارات داسې دي چې هغوی خپل پورټل لري، مثلا PUMI چې ده د ګوګل فارم نه استفاده کوي او دا ډېره اسانه طریقه هم ده. مثلا ننګرهار کې PUMI یا PUI ادارې یا موسسې ارکایو اسسټانټ یا د ارشیف مامور یا وظیفه اعلان کړې ده. دې ته به تاسو څنګه اپلای کوئ؟ اخرې برخې ته به راشئ، سبمیشن ګایډلاین کې تاسو ته وایي چې دغه لینک باندې به کلیک کوئ، تاسې دغه باندې یا هلته لاندې تیار شته که نه، دې ځای نه کاپي کوئ، اوپن یې کوئ یا په یو نوی ټیب واخلئ په هغه کې واچوئ. خو زه تیار هم د دې ځای نه اوپن وهم، دا ما سره اوپن کېږي. دا یوه ډېره اسانه طریقه ده. که چېرته تاسې واقعا استعداد ولرئ نو دغه سیستم تاسې خپله راپورته کوي. بیا بل ډېر اسانۍ سره هغوی کولی چې تاسې ټول اپلیکیشن یې واخلئ. دلته ستاسو چې کوم ایمیل موجود ده هغه تیار دلته راځي او تاسو ته وایي چې کوم عکس او نوم چې ستاسو د ایمیل سره ایمیل کې موجود دی، یا مطلب ایمیل کې شته، هغه به په دې فورمه کې لګول کېږي، یا نوم او عکس. تاسو نه بیا په دې فورمه کې ایمیل غواړئ. دا ایمیل ډېر زیات مهم وي د هغې ایمیل په نسبت باندې. که تاسې واقعا خپل اپلای کوئ ځان لپاره نو خپل ایمیل ولیکئ، یعنې دغه ایمیل به هغه ایمیل چې که چېرته تاسو شارټ لیست کېږئ نو دغه ایمیل ته به دوی میسیج یا پیغام پرېږدي، ایمیل به ورته کوي. نو زه دلته خپل ایمیل لیکم او مقصد دلته هغه ایمیل ولیکئ چې تاسو سره فعال وي او آینده کې تاسو ته که پیغام راځي نو د همدې لارې به راځي چې تاسو پرې وپوهېږئ. نو دغه فورمه ډېر په اسانۍ باندې ډکېږي. تاسو کولی شئ چې دا ډکه کړئ په فارسي باندې او په انګلیسي باندې تاسو لارښوونې لیکلي دي. موقع د دې وظیفې چېرته نیکسټ بیا کوئ، هغه نور بیا ډېر اسانه ده، زه نه کوم ځکه بیا دا ویډیو زموږ ستاسې ډېره زیاته اوږدېږي.
نو یو دا برخه شوله ګوګل فارم نه استفاده کوي. بعضې چې دي خپل پورټل لري، مثلا زه دغه سی ډي جي یو پوزیشن اعلان کړی دی، زه په دې باندې کلیک کوم، سینیر پروګرام اسسټانټ مایګریشن هیلث. نو دا یو پوزیشن دی. سی ډي جي چې دا یو نړیواله کمپنی ده، مؤسسه ده چې دوی یو خپل پورټل لري، هغې ته به ځي، تاسې به هغې کې اکاونټ جوړوئ، اکاونټ نه وروسته به ورته ساین ان کېږئ، هلته به خپل پروفایل جوړوئ، پروفایل نه وروسته به بیا خپله هغسې هغه پوزیشن ته تاسې اپلای کوئ. دې ریکارډینګ سره زما د انټرنیټ سلو شو، نه پوهېږم چې څه ستونزه ده. وروستۍ برخې ته تاسې راشئ چې تاسې به څه ډول دې پوزیشن ته اپلای کوئ. نو تاسې ته وایي چې سبمیشن ګایډلاین کې درته وایي چې click on the link below and then click on register and apply if you are not already registered with my CTG. Follow the steps to provide your detail in register. تاسو ته وایي چې لاندې لینک باندې کلیک وکړئ، ځان رجسټر کړئ او هغې نه وروسته اپلای وکړئ. که چېرته تاسې مطلب مای سی ټي جي سره اکاونټ نه لرئ یا رجسټر نه ناست نو لاندې سټیپونه تاسې تعقیب کړئ. نو په دې لینک باندې چې ته کلیک کړئ، تاسې د هغوی پورټل ته وړي. دلته موجود دی، د آخره برخه کې موجود دی. بعضې خلک داسې کوي چې دغه راخلي او په ایمیل کې اچوي. نه، تاسې باید ایمیل وپېژنئ چې ایمیل څه ډول دی. نو د هغه کې اکاونټ جوړېږي، چې دا وخت ډېر نیسي، نو زه دغه برخه پرېږدمه. ډېر په اسانۍ جوړېږي، تاسې کولی شئ چې جوړ کړئ اکاونټ. بل د هرې ادارې هغه د اکاونټ جوړولو طریقه هم لږه فرق کوي. که تاسې احیانا کومه خاصه اداره کې مشکل لري یا اکاونټ جوړولو کې مشکل لري، هغوی په پورټل کې یا د جاب اپلیکیشن لپاره چې کوم دوی سیستم لري، ویب سایټ لري، نو ماته یې ووایي پیغام کې، انشاءالله زه درته بیا هماغه اړونده ادارې اکاونټ جوړول درته ښیم. نو دا ویب سایټ ما سره خلاص شو. دلته لیکلي لاګین ان اپلای. د دندې په اړه باندې هغه معلومات چې کوم په اکبر سایټ کې موجود دلته هم شته دی، خو د هغې نه تېرېږو. لاګین ان اپلای باندې کلیک کوو. نو لاګین ان اپلای نه وروسته تاسې ته د ساین ان برخه راځي چې په هغې کې چېرته تاسې اکاونټ ولرئ نو لاګین به شي یا به ساین ان شي، پروفایل به جوړ کړئ. او که نه یې لرئ نو بیا به ساین اپ شئ، تاسې به ځان دپاره هلته اکاونټ جوړ کړئ او هغې نه وروسته به خپل پروفایل تکمیل کړئ. په هغې کې به ستاسې شخصي معلومات، ایجوکیشن یعنې تعلیم، دنده یا ایکسپیرینس او تمام شمېرې دا ټول پکې ذکر کړئ او بیا به یې سیف کړئ. بل تاسې داسې هم کولی شئ، مخکې مې یادونه وکړله چې لوکیشن باندې تاسې وظیفې فلټر کولی شئ، همدارنګه په کټګورۍ باندې، یعنې د اقتصاد اړوند وظیفې راته پیدا کړئ، یا داسې وظیفې پیدا کړئ چې هغې کې 14 پاس نیسي یا 14 پاس، یا داسې وظیفې راته پیدا کړئ چې هغې کې 12 پاس نیسي یا ایم ډي ډاکټر نیسي. نو په هغې کې به بیا تاسې کټګورۍ برخې ته ځئ. مثلا ګوره اډمین، کلیریکل یعنې اداري برخه، اګریکلچر د زراعت برخه، همداشان د بانک برخه، ټکنالوژي برخه، تعمیراتي برخه، ډیزاین برخه، انجینرۍ برخه، انټري لیول که نه، د مختلف برخې دلته شته. د هیلث کیر مطلب که تاسې هیلث کیر باندې کلیک وکړئ، په صحت برخه کې څومره وظیفې اعلان شوي دي هغه به تاسو ته ټولې وښودل شي. په صحت برخه کې نو تاسو ته وایي چې یو نه وي وظیفې موږ سره اویلیبل دي. بل زه وایم چې په صحت برخه کې په ننګرهار کې څومره وظیفې اعلان شوي یا په دایکنډي یا فراه کې، نو هغه هم تاسې کولی شئ بیا دواړه فلټر یې واچوئ. ننګرهار باندې کلیک کومه، په ننګرهار کې صحت برخه کې 14 وظیفې دي. نو دغه زموږ او ستاسې ویډیو هیله ده چې تاسې د خوښې او د پام وړ ګرځېدلې وي. انشاءالله آینده کې به کوشش کوو چې نورې ښوونیزې او ښې ویډیوګانې تاسې لپاره برابر کړو، تاسو سره یې شریکې کړو. تاسو نه مې غوښتنه دا ده چې زموږ چینل ته سره سبسکرایب او لایک یې کړئ چې تر څو زموږ هغه خواري او زحمت بې ځایه ولاړ نه شي. ډېره زیاته مننه.